ولا لهجه شیو دی نظم بای ته مشهورونه په اجازه وی چې ظلم ستم مو په ژړو کړل رنځیرې خواندې چک شننګ وکې د وطن په کونډې بیرې خواندې میشتو سپایوای واورید شه لاس جنوزې ولیدې په وینې سرې مو د خپل پلور د ورور جمعې ولیدې دا 12 کوله میش سه رنګ په رنګ فتنې ولیدې میش د غدارو د جاسوس ټاپې فتوې ولیدې د عالمونه مو مارې په چوړې پرې ولیدې تور سر پایب لپشه مو خپلې تور سارې ولیدې میش په کیرینه د ظالم فاوت چاپې ولیدې میش وسپینژیري ته شیرې زیاړې دیکې ولیدې په چک پوسټینه اوم د فاوج بیزاتې ولیدې پیرای وام یاش میش د خپل مړه سره ژړو وکي نه څوک غمرازي وکو نه څوک توجه وکي الټا حکومت د میش په غام پرې خندو وکي دا ریاست رو سره هاره نه راو وکي که نن ښه نشوه روبیدور تاریخ ته نه ماپ کوي چې نن ورځ پوتې شه په کور تاریخ ته نه ماپ کوي چې د ظالم نه وکې ډور تاریخ ته نه ماپ کوي خدایو پښتنه کو ضرور تاریخ ته نه ماپ کوي کیو د خپل بارخ زور تاریخ ته نه ماپ کوي درته پتا ما دی په ژوند پرې ظاهرې خواندې چک شننګ وکې د وطن په کونډې بیرې خواندې چک شننګ وکې د وطن په کونډې بیرې خواندې خپلې خبرې نه وژدیاوه په دغه باید بندې د میژ د ټول افغان ملت ملي رهبر منظور احمد پښتین ته خواسته چې دا یې تاسو سره خپل خیالات شریک کړئ